د دې وجنه یو سړی څنګه دا معلومول شي چې الله به د مونږ ناراضي وي، ما نه به الله راضي وي، مونږ نه به الله راضي وي. د دې به علامت سي او نښه به سي. په بعضي آثارو کې چې نقل چې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام ته پوښتنه کو، فقالوا سل ربك متى يرضى عنا ومتى يسخط علينا وما علامة ذلك. الله سبحانه وتعالى دمونه کله راضي وي، کله دمونه خپي. الله چې دمونه راضي وي داغه نه خسره، الله چې دمونه خپي داغه نه خسره. فاوحى الله الیه، الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې موسی کله چې الله خپل رحم او باران دا نازلې په خپل وختونو باندې چې کله د انسانانو هغه ته ضرورت ده، په وخت د ضرورت کې په انسانانو باندې الله تعالی باران کوي. دا د دې نه خره چې الله د دوی ناراضي دی. دا سنه چې باران کیږي هغه وخت چې ضرورت ورته نه وي، هغه وخت چې فصلونه خرابوي. کله چې ضرورت ته چې فصل زرغون کی هغه وخت باران نه کیږي. کله چې فصل زرغون شي او پاغي باندې میوه ونیسي، پاغي توپان راشي، جاکل راشي، باران راشي، غټول خراب کی. دا دلیل دی چې د انسانانو الله ناراضه دی. کله چې الله تعالی په وخت د ضرورت کې چې د انسانانو کله ضرورت او الله تعالی باران کو، دا د دې نه خره چې الله د بندگانو ناراضي دی. او وکلا وامرت علیکم خيارکم وجعلت ما لكم عند سمحائكم فإني عنكم راض. کله چې هغه خلق ستاسو مشرانو چې نیکانو صلحاء او د الله نه یریدونکو خلکو، عدل والا او د انصاف والا، پتا سو باندې امیرانو، استاسو حاکمانو، استاسو مشرانو، خائنان نو، غل نو، ډاکوان نو، او د الله نه یریدونکو خلق، عدل والا، انصاف والا خلق ما پتا سو باندې امیران کړل، حاکمان میکړل. دا د دې نه خره چې الله راضي دی. او کله چې مالداری او مال دا خلکو په لاس کې و چې هغه د الله په بندگانو باندې مال لګاو، مال خرج کو په غریبانو، فقیرانو، محتاجینو، مال لګاو، پاغي کې بخیلی نه و، شومتیا نه و، کنجوسی نه و. نو ته پوښتنه چې الله سبحانه و تعالی د دې خلکو ناراضي دي. حاکمان د دوی خلک دي او مالداران پاغوي کې سخا ده. مالداران هغه د الله نه یریږي، په غریبانو، فقیرانو شفقت ولري. نو داسې انسانان چې کله امیران وي، حاکمان وي، دا د دې نه خره چې الله راضي دی. خود دې